سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. اته دېرشم څپرکی د فرعون په حکم د سوریې پر لور حرکت. کله چې ما غوښتل کاپتا ته دنده وسپارم چې ولاړ شي او د اتون په کروندګرو زما غنم وویشي، نو هغه د بدبختۍ اټکل کړی و. د به ویل ستا دغه فرعون به په دې کارونو موږ ټول بدبخته کړي او موږ به له خوندورو خوړو، آرام کور او نرمې بسترې محروم کړي. کله چې زه د سوریې پر لور روانېدم پوه شوم چې د کاپتا اټکل سم و. زه له آرام کور او نرمې بسترې څخه محروم شوی وم. د فرعون لپاره باید ولاړ شم او د سوریې د جنگ خطرونه وزغمم. که کاپتا زما د غنمو د ویشلو لپاره له کور، خوړو او ښې بسترې څخه محروم شوی و، لږ تر لږه ژوند خو یې خوندي و، په داسې حال کې چې زه داسې ځای ته تلم چې هیڅ باور مې نه درلود له هغه ځایه دې راستون شم، او که ژوندی راستون شم نو لاسونه او سترګې به مې نه وي. انسان باید د خبرو پر وخت د بدو پیښو اټکل ونه کړي، ځکه چې بدې پیښې ژر پیښیږي، په داسې حال کې چې سمې پیښې په ځنډ او یا هم هیڅکله نه پیښیږي. په لاره کې ما د هغو بدبختیو په هکله خبرې کولې چې په سوریې کې به ورسره مخامخ شم، خو توتمس راته وویل غلی شه او پرېږده چې زه ستا انځور وباسم. توتمس زما څېره انځور کړه. ما چې ورته وکتل چې ډېر بدرنګه شوی یم، نو هغه مې وراټه او ورته ومې ویل ته زما ملګری نه یې، ځکه که زما ملګری وای نو زه به دې داسې بدرنګه نه انځورولی. توتمس وویل زه هنرمند یم او کله چې هنرمند یوه مجسمه جوړوي یا انځور باسي، نه د چا ملګری دی، نه له چا سره دښمني لري، یوازې باید د خپلو سترګو پیروي وکړي او هغه څه انځور کړي یا یې مجسمه جوړه کړي چې ویني یې. موږ ډېر ژر د هتنتسوت ښار ته ورسېدو. دا ښار د نیل سیند تر څنګ پروت یو وړوکی ښار دی او له یوه کلي سره ډېر توپیر نه لري. دغلته موږ ولیدل چې پسونه او غواګانې د ښار په کوڅو کې ګرځي او د ښار معبد یې له خښتو جوړ کړی دی. د ښار چارواکي چې پوه شول زه د فرعون مخصوص ډاکټر یم او توتمس سلطنتي مجسمه جوړونکی دی، نو په ډېر درناوي یې زموږ هرکلی وکړ. توتمس د ښار په معبد کې د هورمهب مجسمه ودروله. دغه معبد پخوا د هوروس د خدای لپاره جوړ شوی و. هوروس هغه خدای دی چې سر یې د باز په شان دی، خو له دې وروسته چې فرعون نوی خدای مشهور کړ، هغه معبد یې هم د اتون لپاره بیل کړ او د هوروس د خدای مجسمه یې له هغه ځای لرې کړه. د ښار اوسیدونکي چې د هوروس د خدای د مجسمې له لرې کېدو وروسته یې بله مجسمه نه درلوده، د هورمهب د مجسمې په لیدو ډېر خوشحاله شول. زه تصور کوم چې هغه به یې خپل خدای بللی وي یا یې د پخواني خدای پر ځای منلی دی، ځکه چې د دې ښار اوسیدونکي نالوستي ول او پر دې نه پوهېدل چې ممکنه ده له مجسمې او ظاهري بڼې پرته هم خدای موجود وي. د هورمهب اصلي مور و پلار هم په همدغه ښار کې اوسېدل او دغه ښار عام خلک ول. له دې وروسته چې هورمهب د مصر د پوځ قمندان شو، هڅه یې وکړه خپل مور و پلار په اشرافانو کې راولي چې خلک ووایي هورمهب د نجیبانو او اشرافانو له کورنۍ څخه دی. هورمهب فرعون ته دومره نږدې و چې هر څه یې ترې غوښتي وای نو فرعون له جنجال پرته منل. له همدې امله د مصر د لښکرو قمندان خپل پلار په سلطنتي څارونکو کې شامل کړ او مور یې د دربار پادوانه کړه، ځکه چې مور یې د غواګانو له پادواني او لوشلو پرته بل کار نه شوی کولی. لیک لوست هم نه و زده چې هغې ته بله دنده ورکړي. د هورمهب د پلار لیک لوست نه و زده، خو په څارونکو کې شامل شو او د مصر په ځینو کلیو کې د اتون د ودانیو څارنه کوله. د هغه دنده یوازې تشریفاتي وه او کوم خاص کار یې نه کاوه. ټول کارونه معمارانو او خټګرانو کول. کله چې د هورمهب مور و پلار په دربار کې په شاملېدا سره د اشرافانو او نجیبانو په کتار کې راغلل، په ټول مصر کې خلکو فکر کوو چې هورمهب له اشرافانو او نجیب زادګانو څخه دی. شپه ورځ چې موږ په نیل کې سفر کوو، زه په بیړۍ کې ناست وم او پر سر مې د فرعون زري تراړې څپې وهلې. زري تراړه په حقیقت کې یو کم سوره اوږد بیرغ و چې د اوسنیو بیرغونو په ځای د بیړۍ په مخکینۍ برخه کې لګاوه او لا هم په ځینو هیوادونو کې یوه کم سوره او اوږده ریتاړه پر بیړیو ځوړندوي. ژباړه
د بیړۍ پر غولي ناست وم، د نیل د غاړې لوښي او د مرغانو د الوتلو ننداره مې کوله. روانو اوبو ته مې کتل، لمر تود شو، مچان به راباندې راګرځېدل او له ځان سره به مې ویل سینوها سترګې له ډېرو کتلو ستومانه کېږي، غوږونه له ډېرو اورېدلو ستړي کېږي او روح هېڅکله نه راضي کېږي، ځکه چې هېڅوک په ژوند کې خپلو ټولو هیلو ته نه رسېږي. داسې څوک نشو پیدا کولی چې ووایي زه خپلو ټولو هیلو او آرزوګانو ته رسېدلی یم. که څه هم انسان په ژوند کې هېڅکله په بشپړه توګه د نیکمرغۍ احساس نه کوي، خو بیا هم له مرګه ویریږي او زړه یې ورته تنګ وي. خو که نور له مرګه ډارېږي نو سینوها ته چې یو ډاکټر یې باید له مرګه ونه ویریږي، ځکه دومره مرګونه دي لیدلي چې مرګ اوس عادي شی درته ښکاري. ته پوهېږې کله چې د مرګ وخت رانږدې شي ټولې ستونزې، کړاوونه او د ژوند هیلې له منځه ځي. له بدني کړاو او روحي ستونزو سره یو ورځ ژوند تر هغه ډیر سخت دی چې انسان تر قیامت پورې په قبر کې پاتې وي، ځکه چې تر ابده پورې سړی په قبر کې پاتې کیږي، بیا هم د محرومیت احساس نه کوي. زه لږ ډیر په دې فکرونو کې وم چې د بیړۍ اشپز وویل ډوډۍ تیاره ده. زه به پورته شوم او له توتمس سره به مې یو ځای ډوډۍ وخوړه او بیا به مې استراحت کاوه او ویده به شوم. په دې ډول زموږ بیړۍ د ممفیس ښار ته ورسېده. ممفیس د مصر پخوانی ښار دی چې د اوسنۍ قاهرې په جنوب کې پروت دی او تر اوسه پورې د دې ښار کنډوالې هلته تر سترګو کېږي. هورمهب په ممفیس ښار کې و او کله چې زما له ورتګه خبر شو نو زما یې ډېر زیات او افراطي درناوی وکړ. د ځکه زما درناوی وکړ چې زه په سوریه کې د امرو پاچا ته د فرعون د استازي په توګه ور روان وم. بل علت یې دا و چې له سوریې څخه یو شمېر تښتېدلي مصریان او د مصر پلوي سوریانیان چې له دې هېواده تښتېدلي ول او هم د نورو ملتونو شتمن کسان په منفیس کې ول. کله چې هورمهب خبر شو چې زه سوریې ته ځم نو زما هرکلی یې وکړ او موخه یې دا وه چې هغوی پوه شي د مصر فرعون دومره قوي او د درناوي وړ دی چې هورمهب به یې د استازي دومره هرکلی او درناوی کوي. هورمهب د خلکو په مخ کې خپل لاسونه په زنګنو کېښودل او زما پر وړاندې یې رکوع وکړه. خو کله چې خلک لاړل هغه زه خپل کور ته بوتلم. چې کوټې ته ننوتو نوکران یې رخصت کړل او په داسې حال کې چې د سرو زرو د لاستې درلودونکي متروکه یې ښوروله ویې ویل سینوها د دې سره سره چې لا هم نه پوهېږم ته ولې سوریې ته د امرو پاچا ته ورځې، خو باور لرم چې ستا سفر د فرعون د لیونتوب پایله ده. ما د خپل ماموریت په اړه توضیحات ورکړل. ومې ویل لکه چې تا اورېدلي ما ته یې ویلي په هره بیه چې وي د امرو له پاچا ازیرو څخه باید سوله وپیرو. کله چې هورمهب دغه خبره واورېده داسې چغې پیل کړې چې زه ووېرېدم. بیا یې وویل زه پوهېدم چې د فرعون لیونتوب بیا پیل شوی دی، خو فکر مې نه کاوه چې هغه دې دومره لیونی شوی چې فکر وکړي سوله په سرو او سپینو اخیستل کېدی شي، ځکه هغه څوک چې له خپل دښمن څخه په سرو او سپینو سوله اخلي هغه به سره او سپین له لاسه ورکوي او هم به خپل هیواد له لاسه ورکوي. سینوها په دې پوه شه له دې سره سره چې د امرو پاچا سوریه نیولې ده، خو زه بریالی شوی یم چې د غزې سیمه مصر لپاره وساتم. کله چې موږ غواړو سوریه بیرته ونیسو غزه به پر سوریې د حملې لپاره ښه سرچینه او د حملې د پیل کولو ځای وي. کله چې هاتی په میتانی هیواد کې د خپلو پښو ځای ټینګ کړ یا پر بابل حمله وکړي یا په مصر، سلیم عقل دا حکم کوي چې کله هاتی وګوري بابل د خپلو ځواکونو پر راغونډولو او سنبالولو بوخت دی او پر مصر باندې حملې ته ځان جوړوي او دا هم ورته معلومه شي چې مصري پوځ کمزوری دی نو پر موږ به حمله وکړي او له مصریانو او فرعونیانو به لوخړې پورته کړي. د امرو پاچا ازیرو هم له دې کبله چې ګوري هاتی قوي او مصر کمزوری دی پوهیږي چې له مصر سره اتحاد د هغوی په ګټه نه دی او د دې پر ځای که له هاتی سره متحد شي ډیره ګټه به وکړي. د ازیرو پر ځای که بل هوښیار سړی هم وای همدا کار یې کاوه، له مصر لرې کېده او له هاتی سره یو ځای کېده. هورمهب راته وویل زه کولی شم ازیرو د سینا او غزې ترمنځ په ټاټوبي کې پیدا کړم ځکه چې اوس هلته دی او له مصري چوریکانو سره جنګیږي. زموږ ځینې جاسوسان د پاړوګرانو، مارګیرانو، د اوربشو د اوبو د پلورونکو او د غنیمت د شیانو د اخیستو په توګه د ازیرو له لښکرو سره ملګري دي. ازیرو هم جاسوسان لري چې پاړوګران د اوربشو د اوبو د پلورونکو او د وینځو او مریانو د سوداګرو په بڼه پارتیزانان تعقیبوي او یا د مصر له سرحدي ساتونکو سره ملګرتیا پیلوي
او له هغوی څخه معلومات راغونډوي. د ازیرو یو شمېر جاسوسان په منفس او مصر کې دي او هلته د مصر د پوځي حالت په اړه معلومات راغونډوي او په اصل کې جاسوسي کوي. تر ټولو خطرناک پکې هغه سپین پوستې او ځوانې ښځې دي چې تورې سترګې لري او له سوریې څخه مصر ته راغلي دي. دغه ښځې ظاهراً په عمومي فاحشهخانو کې د کار کولو لپاره خو په حقیقت کې د جاسوسۍ لپاره راغلي دي چې مصري افسران او عسکر له هغوی سره تفریح کوي. کله چې هغوی یو افسر یا عسکر په غېږ کې ونیسي هر ډول معلومات چې وغواړي ترلاسه کوي. خو له نیکه مرغه دغه ښځې پوځي زده کړې نه لري نو زموږ له افسرانو او سپاهیانو ګټورې پوښتنې نشي کولی او ډېرې پوښتنې یې د ماشومانو په شان دي. یو شمېر هوښیار جاسوسان هم شته چې هم د مصر لپاره کار کوي او هم د ازیرو لپاره، هم له دواړو خواو ګټه اخلي او هم له دواړو سره خیانت کوي. هورمهب وویل زه د دې موضوع خبر یم خو له دې کبله چې د هغوی له شتمنیو څخه ګټه اخلو مجبور یو ویزغمو. ومې ویل هورمهب له دې کبله چې ته د خپلو جاسوسانو په وسیله د ازیرو د لښکر د حالت خبر یې ما ته دا ووایي چې له کومې لارې باید ځان ازیرو ته ورسوم او له کومو ګواښونو سره به مخامخ شم. هورمهب وویل ته د سمندري لارې تللی شي او که د وچې له لارې ځې نو بیا غزې ته ولاړ شه ځکه لکه چې ومې ویل ازیرو د غزې او سینا ترمنځ دی. که له سمندري لارې غزې ته لاړ شي د کورت جنګي بیړۍ به ستا ملاتړ وکړي خو په دې شرط چې د هغوی سترګې د سوریې پر جنګي بیړۍ ونه لګېږي ځکه که د سوریې جنګي بیړۍ وګوري چې شمېر یې ډېر او پیاوړي دي نو ستا بیړۍ به پرېږدي او وبه تښتي. بیا به نو یا له ځانه دفاع کوي او یا به تسلیمیږي. که له ځانه دفاع وکړي ستا بیړۍ به ډوبه شي او ته به په اوبو کې مړ شي او که تسلیم شي نو تا به اړ کړي چې د هغوی په بیړیو کې پارو ووهي. تا به د متروکو په زور پارو وهلو ته اړ کوي او ممکنه ده په څو ورځو کې له درد او کمزورتیا څخه مړ شي. خو که تا وپېژنې او پوه شي چې ته د مصر یو ستر چارواکی یې خو تا به پارو هم ونه وهي بلکې ژوندی به دې له پوسته کړي او ستا پوستکي به کڅوړه جوړه کړي چې سره او سپین پکې واچوي. زه نه غواړم چې تا وډاروم خو له دې کبله چې تا په خپله معلومات وغوښتل معلومات درکړل. خو له دې ټولو سره دا هم ممکنه ده چې ستا بیړۍ له کوم خنډ پرته غزې ته ورسیږي. خو زه نه پوهېږم له دې وروسته چې له بیړۍ کوز شوې څه ډول به ځان ازیرو ته ورسوي ځکه چې جنګ په غزه کې ثابت حالت نه لري چې زه وکړی شم تا ته ووایم چې هغه چیرته دی او کله چې ته غزې ته ننوتې هغه به چیرته وي. ومې ویل هورمهبه آیا غوره نه ده چې له وچې یعنې د سینا له لارې غزې ته ولاړ شم؟ هورمهب وویل زه ستا د امنیت لپاره یو شمېر عسکر او څو جنګي ګاډۍ له تا سره لیږلی شم چې د وچې له لارې غزې ته ولاړ شي. خو کله چې عسکر د ازیرو له سپاهیانو سره مخامخ شول تا به یوازې پرېږدي او وبه تښتي. بیا به ازیرو عسکر تا ونیسي او د هاتي د خلکو په دود به دې په سیخونو کې ورکړي او په شکنجو به دې مړ کړي. بل احتمال دا دی چې زموږ د خپلو چریکانو لاس ته ورشي. خو دوی داسې کسان دي چې هیڅ قانون او اصول نه پیژني او هر څه چې لري درڅخه به یې واخلي. بیا به دې په ژرندې پورې وتړي او تر هغو چې ژوندی یې باید ژرنده وګرځوي. دغه راز له دې ویرې چې ونه تښتې سترګې به دې هم درړندې کړي. په لومړیو ورځو کې چې تا لا د ژرندې په کار کې تجربه نه وي پیدا کړې نو دا به درته سخته وي چې له سهاره تر بېګا پورې په چټکتیا سره ژرنده وګرځوي نو ځکه به دې د مرګ تر پولې ووهي. زه د هورمهب دې خبرو وویرولم. هغه ته مې وویل ته دې ته په پام سره چې زه باید فرعون په غوښتنه ولاړ شم او له ازیرو سره مرکه وکړم نو ښه به دا وي چې همدا اوس ولاړ شم ځکه بله چاره نه لرم. ورته ومې ویل چې د وچې له لارې به ولاړ شم او ته څو تنه ساتونکي راکړه چې ما د ازیرو عسکرو ته ورسوي. خو که دې واورېدل چې زه اسیر شوی یم ورته ووایه چې له چنې وهلو پرته زما د خوشي کولو په بدل کې زما لورې هغو کسانو ته پیسې ورکړه چې زه یې اسیر کړی یم. زه بډای یم او زما مریی چې اوس په طبس کې زما ناظر دی زما د راخلاصولو په بدل کې چې هر څومره سره او سپین ضروري وي ور به یې کړي. هورمهب وویل سینوهه زه پوهېږم چې ته بډای او له همدې امله مې ستا له پخواني مریی کاپتا او ستا له شتمنیو لږ پور اخیستی دی. ما غوښتل چې ته هم د مصر د ځواکمنېدا په خاطر د مرستو لپاره په پورونو کې شریک شي او محروم پاتې نه شي. خو سینوهه په دې پوه شه همغه ډول چې زه د مصر د نورو بډایو کسانو پور نه ورکوم ستا قرض به هم در نه کړم او که کومه ورځ له ما څخه سره او سپین وغواړې زما او ستا ملګرتیا به خرابه شي او آن ښایي له منځه ولاړه شي.
اوس روان شه او کله چې سینا ته ورسېدې هلته زما له عسکرو څخه یو ټولي سرتیري له ځان سره بوځه او کاسیر شوې زه به کاپتا څخه زر واخلم چې تا بیرته پرې واخلم خو که یې ته ووژلې ستا په کسات کې به ستا یو شمېر قاتلین ووژنم او دا هم درته وایم تر هغه پورې چې ستا د وژلو لپاره یې ستا په خېټه کې نیزه نه وي ننیستلې هیلهمن واوسه او پوه شه چې ستا وینه به نه ضایع کېږي ما وویل هورمهب که زه ووژل شم زما د کسات لپاره خپل وخت مه ضایع کوه ځکه که زه ووژل شم مړی به مې په بیدیا کې وي او له څو اونیو وروسته به له څو هډوکو پرته زما د بدن کومه نښه نه وي پاتې هغه وخت که بیا تا زما د وژلو په غچ کې د نیل سیند د اوبو په شان ویني زما په هډوکو توی کړې بیا به هم زما هډوکي خوشحاله نشي له دې کبله چې هورمهب زه ډیر ځورولی او ویرولی وم نو ما غوښتل چې هغه ته یو ټونګ ورکړم ورته ومې ویل خو که زه ووژل شم زما سلام د فرعون خور میرمن باکتاتون ته ورسوه ځکه چې هغه ښکلې او په زړه پورې ده خو لږه کبرجنه ده او پر هغې ورځ چې مور یې مړه شوه د مور د جنازې تر څنګ یې ستا په هکله له ما سره خبرې کولې دې خبرو پر هورمهب اغېزه کوله ځکه چې باکتاتون پرې ګرانه وه زه له هغه ځایه د ممفیس د سلطنتي دفتر پر لور روان شوم چې خپل وصیت ولیکم او هلته یې امانت کېږدم په وصیت لیک کې مې ولیکل چې که په سوریه کې ووژل شوم زما د مرګ له ثابتېدا وروسته دې زما شتمني زما پر پخواني مریې کاپتا ملګري مرید او پخواني ملګري هورمهب ته ورویشل شي له هغه وروسته د هغه چا په څیر په بیړۍ کې سپور شوم چې د مرګ پر لور له تګ پرته بل کار نه لري د کوز مصر پر لور روان شوم د سینا دښتې ته نږدې له بیړۍ څخه راکوز شوم په روان تخت کې مې ځان سینا دښتې ته ورساوه هلته مې په یوه کلا کې په سره لمر کې د هورمهب عسکر ولیدل چې خپل وخت د اوربشو د اوبو پر څښلو او د صحرایي حیواناتو په تیره بیا د غرڅو په ښکار تیراوه دوی له ستونزمن ژوند د تنګ ول یو شمېر ښځې چې تر ټولو بیکاره ښځې دي او ځان ډیر ارزانه خرڅوي شپه ورځ یې خپل ځانونه عسکرو ته سپارلي ول ما ولیدل چې ټول عسکر غواړي چې هورمهب یې سوریې ته واستوي چې هلته وجنګېږي د دې چارې علت هم درته وایم تاسې پوهیږئ په داسې حال کې چې زما بدرګه کوونکي عسکر تګ ته چمتو کېدل ما ولیدل چې په دې کلا کې خاص نظم ټینګ دی یوازې هغه عسکر کولی شي ښار ته ولاړ شي او له ښځو سره تفریح وکړي چې پیری نه وي هر عسکر تر هغه وخته چې په پیره کې وي یا یې نوکري وي ټول وخت یې په پوځي مشق او بېګار تېرېږي دې چارې زه یو ټکي ته متوجه کړم چې د سپاهیانو د قمندانۍ په تخنیک پورې اړوندېږي زه متوجه شوم چې یو لایق قمندان هغه دی چې پرې نږدې د هغه سپاهیان حتی یوه ګړۍ هم وزګار پاتې شي او تل هغوی پوځي زده کړي او بېګار ته اړ کړي پر هغوی داسې ډسپلین اجرا کړي چې عسکر ورځ و شپه د ځانګړو قوانینو پیروي ته مجبور وي دغه عسکر پر دې سربیره چې د پرله پسې تمرینونو او کار کولو له کبله تکړه کیږي او نور د ستړیا احساس نه کوي دغه راز کله چې د جګړې له پیلېدا خبریږي نو ډیر خوشحالیږي چې د مبارزې ډګر ته ولاړ شي دوی په دې ډول جګړې ته دومره خوشحالیږي ته وا د یوه هرم په اندازه سره سپین دي ورکړي او بیا دې د نړۍ ټولې ښکلې نجونې وربخلي وي دا چې دغه ډول عسکر د جنگ میدان او قتل ډګر ته په تګ خوشحالیږي علت یې دا دی چې پوهیږي د جنگ ډګر ته تګ هغوی له ډسپلین او د عسکرو په کور یعنی قشله کې له دایمي کار خلاصوي دوی داسې احساس کوي چې اوږده رخصتي ورکړل شوې وي او تر کومه ځایه چې زړه غواړي تلای شي دوی پر دې هم پوهیږي چې ښایي د جنگ په ډګر کې ووژل شي خو له دې کبله چې د جنگ خبر هغوی په قشله کې له اوږدو مشقونو او کارونو ژغوري بیا هم جنگ ته په تګ سره خوشحالیږي له همدې امله هورمهب هڅه کوله د هغه عسکر هیڅکله وزګار نشي ان که د سینا په صحرا کې هم وي د هورمهب د حکم پر اساس د هغه عسکرو د سینا صحرا ته د ننوتو په برخه کې 10 جنگي ګاډۍ زما لپاره چمتو کړي او په هره جنگي ګاډۍ کې پر ګاډۍ چلوونکو سربیره 2 کسان نور هم سپارول چې یوه نیزه او بله زغره درلوده د دې ګاډیو قمندان ما ته راغی ما ولیدل چې پر ملا یې لنګ تړلی دی او نورې جامې نه لري ما ته چې رانږدې شو لاسونه یې پر زنګنو کې ښودل او رکوع یې وکړه د هغه د نوم پوښتنه مې وکړه چې ژوژو نومېده هغه وویل سینوهه که غواړي کله چې د ازیرو له عسکرو سره مخامخ شوې او تاوان در ونه رسیږي نو د خرما د ونو یوه څانګه له ځان سره یوسه کله چې د ازیرو عسکرو ولیدې دغه څانګه پر سر وښوروه چې پوه شي ته د جنګ کولو اراده نه لرې
ومې ویل چې د ژوژو عسکر د خرما د ونې څو څانګې چې د کلا شاوخوا موجودې وې راغوڅې کړې او زما په روان تخت کې یې کېږدي. کله چې ژوژو متوجه شو چې زه نیت لرم په روان تخت کې ولاړ شم په کړس یې وخندل او ویې ویل سینوهه دغلته چې موږ ځو د سین بیدیا ده زموږ د ژوندي پاتې کېدا یوازینی چانس دا دی چې په ګاډیو کې له دې بیدیا څخه ګړندي تیر شو او که په روان تخت کې چې وروزي حرکت وکړو ټول به ووژل شو. بله دا چې زموږ په لاره کې خوراکي شیان هم نشته. یو د اړتیا وړ شیان باید له دې ځای را سره یوسو. ان د آسونو لپاره واښه هم باید له ځان سره واخلو. زه به یو جوال را واخلم او ستا په ګاډي کې به یې کېږدم چې ته پر سر کښېنې او د ګاډۍ له ټکانو خوندي شې. ومې ویل پخوا زه په ګاډۍ کې سپور شوی یم. یو ځل چې په جنګي ګاډۍ کې سپور وم د هاتي هېواد ته تللی یم خو په هغه وخت کې ځوان وم او د ګاډیو له ټکانونو نه ویرېدم. خو بیا هم له دې سره سره چې نن سبا بوډا شوی یم خو هڅه کوم د جنګي ګاډۍ ټکانونه وزغمم. ژوژو د خرما څانګې چې په سر کې زما په روان تخت کې ایښې وې له هغه ځایه خپلې جنګي ګاډۍ ته ولېږدولې. پر بلې ورځ یې د خرما د ونې څانګې زما ګاډۍ ته راوړې. زه سپور شوم او په بیړه د سینا دښتې پر نرۍ لاره روان شوم.